د افغانستان او ایرلند د ټیسټ لوبې په اړه د لوبډل مشر شهیدي خبري کنفرانس. د افغانستان او ایرلند د یوازینۍ ټیسټ لوبې په اړه چې سبا د متحده عربي اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې ترسره کیږي، لوبډل مشر شهیدي خبري کنفرانس ورکړ او د خبريالانو پوښتنې یې ځواب کړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که څه هم په سبانۍ لوبه کې له موږ سره راشد خان نشته او یادوو به یې، خو ځوان لوبغاړي هم شته لکه په توپوهنه کې رحمت شاه ابراهیم زادران او رحمان الله ګربز، او په توپچونه کې ځوان ستوری نوید زادران، او د سریلانکا پر وړاندې د رحمت شاه ابراهیم او نوید د ښې لوبې یادونه هم وکړه. شهیدي همداراز ټینګار وکړ چې د متحده عربي اماراتو له هوا او لوبغالو سره بلد دي، ځکه په دې هیواد کې یې ډېرې لوبې کړي. هغه زیاته کړه چې له دې فرصت به لا ډېره ګټه واخلي چې د سور توپ په فارمټ کې راتلونکي لوبه ښه وکړي، ځکه په وینا یې ایرلند تر اوسه په 7 ټیسټ لوبو کې چې کړي دي یوه هم نه ده ګټلې، او دې خبرې زموږ پر ځان باور ډېر کړی. شهیدي همدارنګه د لوبډلې له چمتووالي هم خبر ورکړ او ویل چې یوه اونۍ یې تمرینات کړي او د ایرلند پر وړاندې لوبې او ځلېدو ته ښه تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تر دې څو موده وړاندې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړه چې یاد هیواد د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان تر اوسه ټولې 8 ټیسټ لوبې کړي چې 3 یې ګټلې او 5 یې بایللې دي.